خمارې سترګې، شنه بنګړي، خالونه، شونډې، رخسار. ماشاءالله موږ بس د دغو آیتونو عبادت کوو. وایي چې څنګه مشاعرې ته مخ کړه دا بهیر ته څنګه او سرټیټي مې خوښه نه د مرګ مې خوښ دی. اوهو سرټیټي مې سرټیټي مې خوښه نه د مرګ مې خوښ دی. مخامخ درته ولاړ یم انتقام. یا صاحب که درته وایي چې څومره مو چاپ اثار مو څومره ته بېچته یو پر سپین میدان له بده مرغه. پراته بېچته یو پر سپین میدان له بده مرغه. رانه چا یوړو د دې کلي دیوالونه خدایه. نشوم خبر ژوندونه ستا په لذتونو باندې، نشوم خبر ژوندونه ستا په لذتونو باندې. ګرځم یوازې د خپل ښار په سړکونو باندې او د خپل سپېڅلي زړه درزا اورمه څه وکړمه، د خپل سپېڅلي زړه درزا اورمه څه وکړمه. ځان غولوم شیرینې ستا په تصویرونو باندې او نه یم خبر چې اخر زه د کوم لذت لپاره لاس تېروم د ستومان کور په دیوالونو باندې او چې پکې نه وي شنه بنګړي پیزوان او شنه خالونه. اور خو دې ولګي په داسې بازارونو باندې. خوب کې مې ولیدو د شپې جانانه ستا خدو خال، خوب کې مې ولیدو د شپې جانانه ستا خدو خال. ایمان مې راوړ د قرآن په آیاتونو باندې. د ادبي ګلبڼ قدرمندو کتونکو لیدونکو اورېدونکو په دغه تمه او هیلو یو چې تاسو به راته روغ جوړ او د صحت په جامه کې نغښتي وئ. قدرمندو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په دغه خپرونه کې موږ د شاعرانو سره مرکې کوو، ژوند یې پوښتو او د ژوند پوښتیا ورسره خبرې او اترې کوو. په همداسې سره کې راغلي یو د پښتو ژبې وتلی منلی دروند شاعر ډېر محترم محمود ایاز صاحب ته. نو راځو په خپرونه کې د محمود ایاز صاحب څخه ښکلي غزلونه اورو او کوشش کوو څو پوښتنې هم ترېنه وکړو. ایاز صاحب په پروګرام کې ته ډېر زیات ښه هرکلی وي، ستړي مه شئ. ډېره مننه شاهینه، الله دې سلامت لره، الله دې هر وخت راوله. ایاز صاحب لومړی کې خپل تعارف ملګرو ته وکړئ بیا مخکې ځو. شاهین زما نوم محمود ایاز دی، ګر سره کور دا نوم پرې ایښی و. نو زموږ یوه ادبي کورنۍ ده، زموږ بابا حاکم بهادر نواز نومېدی، په لور لایق زموږ کور وي. نو دا زموږ بابا چې و که نه هغه ادب ذوقه سړی و. ایاز صاحب غزل درڅخه اورو بیا مخکې ځو. نو دا مطلب ده د غزل ارشاد ما کړه دیوان او زما سترګې که نظمونه خدایه. ما کړه دیوان، ما کړه دیوان او زما سترګې که نظمونه خدایه. څه راته ووایه له درده ډک شعرونه خدایه. پراته بېچته یو پر سپین میدان له بده مرغه. پراته بېچته یو پر سپین میدان له بده مرغه. رانه چا یوړو د دې کلي دیوالونه خدایه. او شعر واوره شاهینه، وایي دا لیکي څه وایي و ما ته زما حال ووایه. دا لیکي څه وایي و ما ته زما حال ووایه. یو ځلې وګوره زما سپېره لاسونه خدایه. دا لیکي څه وایي و ما ته زما حال ووایه. یو ځلې وګوره زما سپېره لاسونه خدایه. او هسې مې نه ګرځي په سر باندې لوګي د ګمان. هسې مې نه ګرځي په سر باندې لوګي د ګمان. راوړي بیا شاید غلیم دي زنځیرونه خدایه. او راجمع شوي مې په چم کې بې شماره سایې. راجمع شوي مې په چم کې بې شماره سایې. په ویره اخلم ځکه قدمونه خدایه. راجمع شوي مې په چم کې بې شماره سایې. په ویره اخلم ځکه قدمونه خدایه. یو بل ماښام به له تیارو لمنه ډکه راوړي. یو بل ماښام به له تیارو لمنه ډکه راوړي. خفه چې راته ښکاري منظرونه خدایه.
او ایازه موږ د دې تیارو له ناتمامې ویرې ایازه موږ د دې تیارو له ناتمامې ویرې بل مو ساتلي وي د اوښکو څراغونه خدایه. نو یو دوه شعرونه تا او ستا چینل ته یې ډالۍ کوم. ښه وایي که مودی کړی نو مو دومره بغاوت کړی دی. که مودی کړی نو مو دومره بغاوت کړی دی. موږ خو سهار ماښام د زلفو عبادت کړی دی. که مودی کړی نو مو دومره بغاوت کړی دی. موږ خو سهار ماښام د زلفو عبادت کړی دی. خمارې سترګې شنه بنګړي خالونه شونډې رخسار موږ بس د دغو آیتونو عبادت کړی. نو دا مې ستا که مودی کړی نو مو دومره بغاوت کړی دی. موږ خو سهار ماښام د زلفو عبادت کړی دی. خمارې سترګې شنه بنګړي خالونه شونډې رخسار موږ بس د دغو آیتونو عبادت کړی دی. یو دوه به انقلابي شعرونه درته ووایم. موږ به هم اوښکې بدلې په ډیوو کو. موږ به هم اوښکې بدلې په ډیوو کو. تا تیارې څومره راوړي د ماښام او سر ټیټي مې خوښه نه د مرګ مې خوښ دی. سر ټیټي مې خوښه نه د مرګ مې خوښ دی. مخامخ درته ولاړ یم انتقام. ډېر خوندور شعرونه وو ایاز صاحب. که دا راته ووایي چې څنګه مشاعرې ته مخه کړه دا بهیر ته څنګه راغله؟ یاره خبره داسې وه که نه زموږ خو مطلب په کور کې یو نه دوه ادیبانو او زموږ کور ته به عموما ډېر اهم شخصیات راتلو. کله به له کابل څخه حبیب الله رفیع صاحب هیوادمل زلمی صاحب کله به بل لوی شخصیت رالی له کوټې څخه پروفیسر سیال کاکړ کله به ایوب صابر رالی له کوهاټ څخه کله به مطلب بل شخصیت راغی سلیم راز به رالی. یعنې دا زموږ کور ته به عموما شاعران راتلو او زموږ کره به هر وخت میلمانه وو. نو چونکې هغه به عام شخصیات وو د هغوی دپاره به بیا دا سید ګوهر صاحب دا نور شاعران هم ټول میلمانه کړل. بس بیا به نو دا ګرده شپه ادبي بنډار وي شعرونه به یې سره ویل ادبي بحثونه به یې سره کول که نه پر یو بل باندې به مطلب نقد کاوه تنقیدونه به یې کول نو داسې تاوده بحثونه به روان نو سهار و ماښام ما دغه خلک لیدل. کله به زما ورور راتلی مجله به یې په لاس کې وه بل وار به بیا زما بل ورور را روان وي د هغه په لاس به پښتو اخبار وي. نو ما دغه شیان لیدل نو له دې شیانو څخه زه انسپایر سوم زه متاثره سوم نو زما دپاره بل لار نه وه زه به خامخا د شعرو خواته راتلم. ایاز صاحب که درته وایي چې څومره مو چاپ اثار مو څومره دي څومره کتابونه چاپ شوي دي؟ یاره چاپ و ناچاپ اثار چې زه دواړه سره شمار کړم دا تر 80 اوړي خو کوم چې چاپ دی دا وخت دا تقریبا 25 له مجلو سره نو دا زما اثار چاپ شوي دي په دې کې 4 شعري ټولګې دي تڼاکې د خیال بیا زه هم په سایه بدل سوم دا دویمه شعري ټولګه دا نلحق ناري وهمه دا درېیمه شعري ټولګه ده څلورمه شعري ټولګه ده د ستا مخامخ پرته د هوا لاسونه راکړه دا خو 4 شعري ټولګې دي او په تنقید کې مې 2 کتابونه چاپ شوي دي د انګلیسي ادب تاریخ مې لیکلی دی پوه شوې دا ډېر مهم کتاب دی دا په لره بره پښتونخوا کې چا په دې موضوع باندې کار نه دی کړی. نو دا مطلب ده وایي مړ مې نه کړې بدګمانه بیابانه مړ مې نه کړې بدګمانه بیابانه حال د یار راکړه
جانانه بیابانه واه خوندور یو ځلې بیا ورو مړ مې نه کې بدګمانه بیابانه حال د یار راکه جانانه بیابانه واه جهنم د جدایي دی سره ژاړو جهنم د جدایي دی سره ژاړو پټ یو دواړه له اجرانه بیابانه جهنم د جدایي دی سره ژاړو پټ یو دواړه له اجرانه بیابانه او تا په خپلو سړو اوښکو اوبه ومه دا ډېر مست شعر دی دا واوره تا په خپلو سړو اوښکو اوبه ومه درته ژاړم بې بارانه بیابانه تا په خپلو سړو اوښکو اوبه ومه درته ژاړم بې بارانه بیابانه او ستا په غېږ کې چرته غلی محبت دی ستا په غېږ کې چرته غلی محبت دی یقین ومنه اسمانه او که ومنډې د یو بل نه په کومه که ومنډې د یو بل نه په کومه زه له تا نه ته له ما نه بیابانه که ومنډې د یو بل نه په کومه زه له تا نه ته له ما نه بیابانه بې سرابه تږي تږي غوندې ښکارو بې سرابه تږي تږي غوندې ښکارو یو چې یو بل ته حیرانه بیابانه او توره شپه په آینه کې راته ښکاري توره شپه په آینه کې راته ښکاري وبه وزم له ایمانه بیابانه توره شپه په آینه کې راته ښکاري وبه وزم له ایمانه بیابانه او ستا په ویړ غبار کې خدای رانه نهام دی ستا په ویړ غبار کې خدای رانه نهام دی مسلمانه بیابانه او زه یاز یم یو خودسره لیونی یم یو خودسره لیونی یم نه خرڅېږم ارزانه زه یاز یم یو خودسره لیونی یم نه خرڅېږم ارزانه بیابانه بلم درته ووایم دا خپل لیوني زموږ تا ته خطرناکې غزلې وایم دا خپل لیوني ټول لمبه لمبه که سندرماري دا خپل لیوني ټول لمبه لمبه که سندرماري یو څو سندرې نورې زمزمه که سندرماري او په ناز واده لوبي زموږ له هیلو سره وکه په ناز واده لوبي زموږ له هیلو سره وکه د سوي زړه زخمونه ګلدسته که سندرماري او بس خپل څیرې ګریوان فقط یو ځلې پکې ګورم دا شعر ته واوره بس خپل څیرې ګریوان فقط یو ځلې پکې ګورم خپل ځان راته یو ځلې آینه که سندرماري بس خپل څیرې ګریوان فقط یو ځلې پکې ګورم دا خپل ځان راته یو ځلې آینه که سندرماري او په شرنګ د پازیبونو دا خفه موسم بدل که په شرنګ د پازیبونو دا خفه موسم بدل که په رقص دی جوړه بله تماشه که سندرماري په شرنګ د پازیبونو دا خفه موسم بدل که په رقص دی جوړه بله تماشه که سندرماري خوږې ټپې
په خپل خواږه اواز کې یک هزار که واه خوږې ټپې خوږې ټپې په خپل خواږه اواز کې یک هزار که خوشحاله دغه ټوله علاقه که سندرماري واه بیخي خوندوري وزرې بیا ورو او خوږې ټپې په خپل خواږه اواز کې یک هزار که خوشحاله دغه ټوله علاقه که سندرماري ویدې ویدې ډیوې زما د سترګو که راویښي ویدې ویدې ډیوې زما د سترګو که راویښي یعنې زما د سترګو اوښکې راویښي که ویدې ویدې ډیوې زما د سترګو که راویښي او بیا مې و بېلتون ته حواله که سندرماري ویدې ویدې ډیوې زما د سترګو کړه راویښي او بیا مې و بېلتون ته حواله که سندرماري ډالۍ به درته زه یاز په مینه زړه زخمي کړم ډالۍ به درته زه یاز په مینه زړه زخمي کړم ډالۍ راته د جسم وی که دا که سندرماري ډالۍ به درته زه یاز په مینه ډالۍ به درته زه یاز په مینه زړه زخمي کړم ډالۍ راته د جسم مې کده کړه سندرماري دا خپل لیوني ټول لمبه لمبه که سندرماري یو څو سندرې نورې زمزمه که سندرماري یا صاحب زه خو وایم چې دا ټول کتاب مې درڅخه اورېدلی وی یار زه خو ګوره ما تا ټول زه ملنګ شاعر یم په یو کونج کې ناست یم پوه شوې زه هر چا ته وایم زه لا تر اوسه د شاعري په الفبا نه پوهېږم پوه شوې خو دا خو شاعري ده که نه دا ګوره وایي شعر از جزو پیغمبری است وایي دا خو د پیغمبرانه جزئیات څخه یو جز دی وایي یا شعرا و تلاميذ الرحمن شاعران د خدای شاګردان پوه شوې او بیا شعر خو دارنګه شی دی اکه نور نه پوهېږو دونې پوهېږو شعر و دې ته وایي چې از دل خیزد بر دل ریزد وایي شعر هغه دی چې له یو زړه راووځي په بل زړه باندې سخت بالکل نو بس دغه شعر دی نو